د یو بزرګ کیسه ما مخکې هم درته کړې ده، شاید ستاسې به یېرئ، ستاسې شیان هېرېږي بیا. وایي یو پیر و، موریدان یې درلودو، نو په دې موریدانو کې دی له نظره وتلی سپېره غوندې مورید و، دا پر ده ډېر ګران. دا نور نو دی ښه تازه تازه، ښه سپین کالي، ښه چاپلوسي، کښته پورته، په هغه پر ده دغه یې نه و ګران، دا سپېره ډېر پر ګران. نو بله ورځ دا نور ورته وویل چې موږ عبادت هم ډېر کوو، د خانقاه خدمت هم ډېر کوو، کښته پورته هم ډېر کېږو، پر تا دغونه نه وي ګران، دا سپېره پر ده ګران ده. ده ویل خیر ده، دا نو اوس یو چا مزاج وي. نو بله ورځ دوی ته د دې خبرې د باور ورکولو دپاره چې دوی سره رالو، حاضر سو، پیر صاحب ډېر چرګان پیدا کړي وو. زیاتې دوی ته وویل چې نن دا خدمت ده، دغه چرګان دي دا شپږ اووه اته، هر یو به یو مورید واخلي، دی ځای به حلال کړي چې هېڅوک یې نه وي. دوی ویل دا خو بلکل اسان تر چرګانو لاندې سو، سپېره مې یو چرګ واخیستی. نو دوی چې ولاړو، یو ساعت وروسته رالو، چرګان یې حلال کړي وو. یوه چې ویل چېرې دې حلال کړي؟ هغه ویل کور ته ورغلم، د خونې دروازه مې ټمبه کړه، مېرمن مې وایسته، پشانې مشانې دا مې ټول وایستو، قرار مې کور چرګ حلال کړي. بل ویل ما دی غره ته یوړه، بل ده بېرته ژوندی راوړه، مې حلال کړه. ده چې ویل تا ولې ژوندی راوړه؟ ده ویل ما دی ځای نسای پیدا کولی چې څوک نه اوسي، نو هر څو به مې لرې یوړ چې چرګ به مې پرېستی، الله به لیدم. بیا به مې بلې شیلې ته یوړ چې چرګ به مې پرېستی، الله به لیدم. کور ته مې یوړ، دروازه مې ټمبه کړه، الله به لیدم. نو ده ورته ویل چې په دې سړي کې دا کمال ده، دا د الله پر بصر، پر دې عقیده لري، تاسې یې نه لرئ چې دروازه م بنده کړه، زیاتې ته یې ویل موږ یې څوک نه دي. دا چې پر ما ګران ده، په دې سړي کې دا کمال ده، دا د الله الوهیت پېژني.